علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو، ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. دوستانو، د 21 کالو ښایسته ښکلی ځوان خپل ورور ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو، ورور ولې قتل کو؟ اخر څومره غټه ګناه وکړه چې خپل سکا ورور یې قتل کړو؟ دوستانو، اخر دا څومره څه ګناه کړې وه چې دومره ظلم او زیاتی ورسره وکړو چې د 21 کالو ښایسته ښکلی د ګل په شانتې ځوان یې قتل. دوستانو، که چېرې تاسو د مکمل معلومات نه ځان خبرول غواړئ او د رور خبرې واورئ دوستانو چې رور یې څه وایي چې آیا دا دومره ظلم او زیاتی ما ولې وکړو، نو دوستانو دا ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې تاسو د مکمل معلومات نه خبر شئ چې آیا واقعیا څه ده او دومره ظلم او زیاتی ولې وکړو چې خپل سکا ورور یې قتل کړو. دوستانو، ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نه ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي او دې سره د ټلۍ نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. دوستانو، د کوټې سره تعلق لرونکی یو ښایسته ښکلی ځوان خپل سکا ورور ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو، دا ویل کېږي چې د 21 کالو دا ورور چې کوم دوستانو چې کومې قتل کړو دا به د یو ملګري سره ګرځېدو. نو دوستانو، دا مشر ورور ورته ویل چې ته به د هلکانو سره نه ګرځئ او دا ډیر زیات بد عمله دي او د دوی به دې خراب کړي. نو دوستانو، خو د خبره نه منله. دوستانو، دا ورور یې ویل چې زه ډیر زیات مجبوره شوم او ما ته به خلکو ګیلې کولې چې ستا ورور الټه او سیده ګرځي. نو دوستانو، د دې په وجه باندې ما خپل ورور قتل کړو. دوستانو، یقینا چې ډیر غټ ظلم او زیاتی کړی دی، د خلکو په خولې باندې خپل ښایسته ښکلی ځوان ورور قتل کړو. دوستانو، تاسو په دا تصویر کې کتلی شئ، یقینا چې ډیر ښایسته او ښکلی ځوان دی. دوستانو، که چېرې تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ او زمونږ چینل مو ویډیو خوښه شوي نو دوستانو دا چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي. وسلام.